سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. ګلپاڼه په سندرو پیسې څنګه ګټي؟ د ویډیو شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس درسره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. د ټولنیزو رسنیو زیاتېدونکی استعمال اوس د وتلو فنکارانو مخه هم ځان ته راګرځولې او پیغله سندرغاړې ګلپاڼه وایي چې اوس زیاتره فنکاران د یوټیوب او د ټولنیزو رسنیو د چینلونو د لارې ګټه وټه ترلاسه کوي. ګلپاڼه چې یوه لوستې هنرمنده ده وایي د هغې د یوې سندرې په ریکارډینګ او ویډیو جوړولو تر 2 لکو روپو مصرف کیږي، خو د دغه مصرف راګرځولو دپاره اوس بله یوه لاره هم نه ده پاتې غیر له ټولنیزو رسنیو نه. ګلپاڼې د خپلې یوې نوې سندرې په اړوند ځانګړو خبرو کې ګلپاڼې وویل هغه په خپله د یوټیوب چینل نه لري او د آمدن یوازینۍ لارې د کنسرټونو یا کلتوري شوګانو دي، خو نور زیاتره هنرمندان د یوټیوب چینلونو او ټولنیزو رسنیو د لارې په خپل هنر ګټه ترلاسه کوي. ګلپاڼه دا مهال په پښتنو هنرمندانو کې په سندرو تر ټولو زیاتې پیسې اخیستونکې هنرمنده ګڼل کیږي او تیر کال ورپسې د پاکستان حکومت د 1 کروڑ روپو نه زیات ټکس لیږلی و، خو ګلپاڼې ویلي وو د پښتنو په ترهګرۍ ځپلې خاوره کې د هنرمندانو نه دومره درانه ټکسونه اخیستل د هغوی د فن د مخې نیول په معنا دي. په خبرو کې ګلپاڼې وویل هغه په مسلکي انداز سندرې وایي او بیا ورته مسلکي ویډیو جوړوي، ځکه نو د نور هنرمندانو په پرتله په سندرو ډیر مصرف کیږي. د خپلې نوې سندرې په هکله دغه سندره یې څه کال وړاندې ریکارډ کړې وه، خو ویډیو ته یې اوس موقع برابره شوه او چې کله په ویډیو بڼه خلکو وکتله نو زیاته یې خوښه کړه. هغې وویل دا سندره یې په اټک سیمه کې ریکارډ کړې، خو په ریکارډینګ او ایډیټینګ یې دومره خواري شوې چې زیاتره خلک ورځینې پوښتنې کوي دا ویډیو دې په کشمیر کې کړې ده. باید وویل شي د ګلپاڼې دغه سندره په ټولنیزو رسنیو کې تر 5 میلیونو زیاتو خلکو کتلې او خوښه کړې ده. ګلپاڼه وایي کله چې هغې په کال 2012 میلادي کې د هنر نړۍ کې خپل لومړی قدم کېښودلو نو په هغه وخت کې یې هم د یوې مسلکي ډلې سره یو ځای په اټک کې د رحمت شاه سایل کلام یا زما نادان ملنګ ریکارډ کړی و چې خلکو زیات خوښ کړ او د هغې د مقبولیت سوب وګرځېدو. هغه وایي د سندرو په ریکارډ کولو یا د هغې په ویډیو جوړولو ورته ګټه وټه په لاس نه ورځي، بلکې کله چې یې څو کلتوري شوګانو یا کنسرټونو ته وغواړي نو د هغې لارې ګټه ترلاسه کوي. د پېښور سره تعلق لرونکې ګلپاڼې د پېښور پوهنتون څخه په سوشیالوجي کې د ماسټرۍ ډګري ترلاسه کړې ده او وایي چې اوس به د پی ایچ ډي کولو اراده هم لري. ویډیو در سره لایک او له نورو دوستانو سره مو شیر کړئ.